اقدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند نن سهار خوست او پکتیکا ولایتونو ته سفر وکړ او هلته د زلزلې له امله لا زیانمنو شوو هیوادوالو سره د خواخوږۍ په موخه ولیدل. ملا عبدالغني برادر اخوند وروسته له هغه چې یادو سیمو ته یې لسګونه ټنه غذایي مواد، درمل، البسه او خیمې استولي وو، له ځان سره یې تازه 53 میلیونه نغد افغانۍ هم وړي دي تر څو زیانمنو شوو هیوادوالو ته د کورونو د آبادولو او سرپناه جوړولو لپاره ورکړي. د سیمې مخورو قومي مشرانو، امامانو او زیانمنو شوو هیوادوالو د زړه له تله له اسلامي امارت او په ځانګړي ډول له برادر اخوند څخه مننه وکړه چې دوی یې په سخت حالت کې یاد کړل او د غمرازۍ په موخه یې دغې سیمې ته سفر وکړ. اقدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم. سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې، سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې.